السلام علیکم. یو وړوکی شان پیغام درڅه شریکومه. مننه به وي دغه ویډیو پیغام به چې کوم دی تاسو ضروري اورئ او په دغه باندې به عمل کوئ. د خپلو ماشومانو به چې کوم دی نو ډېر زیات حفاظت کوئ. ځکه چې ماشومان چې کوم دی هر سړي ته خواږه او د ماشومانو بغیر کار نه کېږي. مطلب چې په یو کور کې ماشوم نه وي، د چا بچي نه وي، نو د هغې زندګي چې کوم دی نو خوار و زار وي. نو قدرمندو پیغام دا دی چې تاسو ته په دې سایډ باندې به دا ماشوم هم ښکاري، دا چمچکۍ ملایان به هم تاسو ته ښکاري. دا یو واقع راغلې ده چې دغه ماشوم چې کوم دی د چمچکۍ د وجې مړ دی. یا کال مخکې راغلی یا 2 کاله مخکې راغلی یا نن سبا کې راغلی. هر کله چې دا داسې معلومات ماته نشته دی، خو د ګرمۍ ورځې دي، تاسو ته پته شته چې ډېره زیاته ګرمي ده، په ځینو ځایونو کې ډېره، په ځینو کې کمه. په دې کې چې کوم دی دا کیړې مکوړې چمچکۍ ماران چندښې میندښې دا قیصې پیسې چې کوم دی دا ډېرې زیاتې دي چې غرمه را سره شي بلکل دا په دې د ځمکو د سوړو موړو نه را بهر شي او دا بیا ګرځي. نو قدرمندو تاسو ته پته شته چې دغه ملایي کې مطلب دغه ملایي چې کوم دی ناپیله چې جوړوي د اوبه یي شربت غونته کي، په هغې کې چې کوم دی دغه چمچکۍ به لګېدلي دغه بیا واوره شوې ده، دغه اوبه واوره شوي دي، ملایي ترې څاڅي دی. بیا دغه ملایي کې خو پته نه لګېږي خو واوره شي او رنګ یې هم ورکړی، داسې نه چې سپین ملایي او بل پکې ښکاري پکې، نو رنګونه منګونه یې ورکړي. بیا چې کوم دی نو دغه ملایان چې خلک خوري نو مطلب څوک ورته بیا خیال نه کوي خو پورې غره ته ګوري او ملایي چې کوم دی نو جوپي. نو قدرمندو د خبرې مطلب مې دا دی چې په کور کې لوښي کولرې مولرې مطلب بالټي مالټي هر څومره چې اوبه وي ټینکۍ مینکۍ، نو پکار دا ده چې په دې باندې سر مر لکه اوس په ټینکۍ باندې چې کوم دی پکار ده چې سر یې چې دی د چمچکۍ ماران دا قسمه زهریله شیزونه چې کوم دي نو دا ور ونه دانګي، لړمانان هر څه چې نو ټول دا زهریله دي، انسان دپاره بد دي، څه ښه نه دي. قدرمندو نو د خبرې مطلب مې دا دی چې لوښي د اوبو خاص کر د اوبو د څښلو چې کوم دی نو لوښی نو پکار ده چې د هغې حفاظت د هغه باندې چېرته څه کپړه لوښی موښی چې مطلب دا پټي چې څه چمچکۍ ماران دا قسمه څیزونه ور ونه دانګي، ځکه چې بیا به ستاسو ماشومان هم د دغه تکلیفونو ښکار شي. بل دا چې غرمه ده، ډېره زیاته غرمه وي، لکه دا ټایم چې زه اوس دا ویډیو کوم دا ډېره زیاته غرمه ده. نو قدرمندو ویډیو به چې کوم دی زما ټایم علي که ماښام ته اپلوډ شي که هر څه ټایم، خو مطلب په دې ټایم کې غرمه ده. تاسو به اوس وایئ چې ویډیو خو تا بل ټایم مونږ ګورو. نو قدرمندو د خبرې مطلب مې دی چې سره کړې غرمه وي نو په دې کې ماشومان مه پرېږدئ. هغه ځکه چې دا داسې غرمې د اړه ورځې را روانې دي چې په دې کې چې کوم دی نو سړی ډېر زیات یېرېږي. بل دا ماشومان خوړونو ته مه پرېږدئ. ستاسو ماشومان چې کوم دی مرضونه او دغه هوایي څیزونه هم دغه هېرولی شي. نو یو درته دا ریکویسټ کوم چې د دغه څیزونو ډېر زیات مخنیوی وکئ. ویډیو مخکې ضرور شیر کئ. د خبرې مطلب مې دا دی چې ستاسو د ماشومانو حفاظت وشي. قدرمندو ویډیو پیغام لازمي شیر کړئ. راکړه اجازه د لوی الله په امان.